السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. د افغان نړیوال اسلامی پوهنتون قدرمنو مشرانو، ازموینو ته راغلو ځوانانو، حاضرینو، ډېر زیات خوشحالي و چې نن په دې مهم او قیمتي مجلس کې ستاسو سره ګډون لرو. مختصر یو درې خبرې عرض کول غواړو. اوله دا چې د فرد، د قوم، د ټولنې، د یو ملک ترقی او سوکالي دا د علم سره وابسته ده. موږ په اسلامي ټولنه کې دوه قسم علوم دالولو. یو هغه علوم دي چې په هغې سره موږ د خپل پیدایش هدف او غرض دا پیژنو چې الله موږ د څه لپاره پیدا کړو، چې هغې ته موږ شرعي علوم دا وایو. د هغې دپاره افغانستان کې مختلف مراکز دي، مدارس دي، جوماتونه دي چې په هغې کې مسلمانانو ته دیني زده کړې دا ورکولی شي، ځوانان تیارولی شي چې دغه مسلمانه ټولنه دا د شرعي علومو نه مستفید شي او د خپل ژوند هدف ته وپېژني. دویم قسم عصري علوم دي، مکاتب، لیسې او پوهنتونونه. په دې کې زیاته برخه د عصري علومو دا درسیږي، دیني علوم وي خو زیاته برخه عصري علوم وي. دا د اول قسم علومو سره کومکی دي. دا غي چې کوم هدف ته هغه له ترقی ورکوي، دا غي حفاظت کوي. د اسلامي ټولنې، د مسلمانې ټولنې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کوي. په ژوند کې خلکو ته سہولتونه برابروي. د ملک او د نظام او د ولس او د سرحداتو د حفاظت لپاره وسایل برابروي. ملک په خپل کور کې خودکفا ګرځي، د نورو ملکونو او هیوادونو سره همسیال ګرځي. دا دواړه قسم علوم زموږ او ستاسو په ټولنه کې یو شانتي ضرورت دی د مسلمان لپاره. که شرعي علوم موږ سره وي او عصري علوم نه وي، بیا د شرعي علومو چې کوم هدف دی چې مسلمان به عبادت کوي، آزاد عبادت به کوي، خودکفا به وي، د کفارو د غلبې او سلطې نه به خلاص وي، د بل د احتیاج نه به خلاص وي، هغه هدف بیا نه پوره کیږي. او که موږ یوازې عصري علوم ولولو نو بیا به د ژوند هغه هدف نه پیژندلی چې زموږ د ژوند هدف دا څه شی دی. په دنیا کې خو به په ژوند کې یو سهولت مخې ته راشي، خو د آخرت نجات او کامیابي بیا مخې ته نشي راتلی. که د آخرت نجات او کامیابي مخې ته راځي، هغه پیژندلی شي، هغه په شرعي علومو سره پیژندلی شي. د څو لسیزو د جنګونو په وجه باندې زموږ د هیواد د علومو دواړه برخې متاثر شوي دي او په دواړو برخو کې موږ د دنیا د علمي سفر نه ډېر شاته پاتې یو. او د هغې لویه وجه دا ده چې جنګونه، اشغالونه د ځان سره زښت ډېر بدبختي راوړي. نو د هغه بدبختو په وجه باندې موږ په دواړو ډګرونو کې کمزوري پاتې یو. اوس الحمدلله ښه فرصت لرو
ملک آزاد دی، اشغال نشته، امن دی، ځوانانو ته سهولتونه برابر دي. من کولی شو چې کم نقصان من په دې څو لسیزو کې برداشت کړي دغه نقصان تلافي او تدارک ته وکړو، او هغه په دغه لارې نه کېږي چې زمونږ د عصري علومو ځوانان، د دې میدان ځوانان، د دې میدان استادان د خپل مسؤلیت درک او احساس وکړو. دا هیواد زموږ خپل کور دی، آبادول زموږ ذمہ داری ده، ولس ته سہولت ورکول زموږ ذمہ داری ده. دغه هیواد په خپل خپو باندې ودرول د زموږ ذمہ داری ده. د خلکو د احتیاج نه خلاصول زموږ ذمہ داری ده، او دا به یوازې په دې سره کېږي چې د ځوانان همت وکړي. الحمدلله د افغانستان استادان، د افغانستان محصلین دا انتهایی زیات بادرکه خلق دي، ډېر قوي حافظي، قوي ذهنونه لري. دا به طور تحديث نعمت موږ وایو په دغه 10 کلنه دوره کې سره د دې نه چې زموږ استاد، زموږ محصل یو دنیا پریشانه لري. خو په هر هیوادونو کې به چې موږ کوم پونتون ته لاړو په هغه کې به ډېر تکړه او چابک استاد هغه په افغاني و الحمدلله، او تکړه او چابک محصل په افغاني و. موږ د نتیجې ته رسیدلی چې کچارته زموږ استادانو ته سہولتونه برابر شي، زموږ ځوانانو ته سہولتونه برابر شي. دا حقیقت ته مبالغه نه کوو چې زموږ استادان او زموږ محصلین په ټوله دنیا کې اول نمبر افغانانو ته چې الله تعالی کوم همت ورکړي، زحمت کوم سلیقه الله تعالی د خلکو ته ورکړي، کوم ذهني قوه الله د خلکو ته ورکړي، دا بل قوم ته نه ورکړي. اوس د دې وخت راغلی چې موږ او تاسو همت وکړو. دویم نړیوال اسلامی پونتون زموږ او تاسو هیواد د لپاره ډیر مهم دی. په وخت کې چې موږ په وزارت کې نو په دې باندې ډېر زیات ترکیز وکړو د وزیرانو په شورا کې چې موږ د پونتون ته انتهایی زیات اړتیا لرو. موږ د سیاسي بحران د وجې نه په نورو برخو کې د نړۍ سره ډېر مزل نشو کولی، لیکن پونتون او تحصیلي ډګر هغه ډګر دی چې د دې دروازه هر وخت خلاصي. موږ د یو پونتون سره ناسته کولی شو، د پونتون د استاد نه استفاده کولی شو، استاد را دعوت کولی شو، موږ خپل استاد لېږلی شو. موږ که د دنیا د تحصیلي بهیر سره ځان یو ځای کوو، خپل استاد هلته رسو، د هغه ځای استاد راولو، د هغه بهر استادانو د تجربو نه استفاده کوو. د دې لپاره واحد پول زموږ د افغان نړیوال اسلامي پونتون دی. او الحمدلله په دې میدان کې ښه ابتکارات شوي دي. تاسو مخې ته چې کوم مشران ناست دي انتهایی زیات مجرب خلک دي یقینا، او دا زموږ د هیواد خوش قسمتي ده چې دغسې نړیوال اسلامي پونتون په سر کې مجرب استادان چې د کلونو کلونو د تدریس تجربه لري هغه وجود لري. هغه وخت لري نه دی چې همدغه ستاسې په توسط باندې به موږ د دنیا د عصري بهیر سره خپل ځان یو ځای کړو او خپل استعدادونه به ښکاره کړو نړیوالو ته، او د نړیوالو د مثبتو تجربو نه به موږ ښه استفاده وکړی شو. زمونږ د هیواد ټول پونتونونه مهم دي، خو دا په دې اعتبار ډېر مهم دی چې زمونږ د دنیا د تحصیلي ډګر سره زمونږ د پاره دی یو پول کردار ادا کوي او د دنیا سره موصل کوي په تحصیلي ډګر کې. که موږ تاسو وګورئ دغه موجوده شرایطو کې د دنیا وضعیت ته چې ګورو، په ګاونډ کې موږ تاسو هیوادونه لرو، ګاونډي هیوادونه کې داسې هیوادونه لرو چې زموږ او تاسو نه الحمدلله په تاریخي لحاظ سره چابک نه دی پاتې شي. د داود خان او ظاهر شاه په وخت کې افغانستان په ډیرو برخو کې په سیمه کې یو وتلی هیواد
د ګاونډي هیوادونو نه بدل تر اتل د افغانستان انجینری دا ډیره مشهوره و په ډیرو برخو کې افغانستان الحمدلله امتیاز لاره خو د جنگونو د وجې نه موږ شاته پاتې شو نور د تاریخ په اوږدو کې په ګاونډ کې په سیمه کې موږ د چانه کمزوري نه پاتې شي خو ګاونډي هیوادونو کو خپل ولس خود کفا ګرځولې دي نن د ولس نه دفاع کولی شي نن د خپل نظام نه دفاع کولی شي نن د خپل سرحداتو نه دفاع کولی شي نن د خپل یو مظلومیت جواب ویلی شي وجه دا چې دوی پونتونونه دغه حد ته رسیدلی چې نظام ته څه کړي وطن ته څه کړي په اقتصادي برخه کې ډیر څه کړي په دفاعي برخه کې ډیر څه کړي همدغه پونتونونه چې ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړي همدغه پونتونونه چې د هیواد ځوانان خودکفا ګرځي په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې په دې کې شک نشته منګه د یو تبلیغاتي سیلاو سره مخ یو دنیا د داسې نظام ملاتړ نه کوي یو اسمنګه مجبوری ده یو د نړیوالو مجبوری ده اسمنګه مجبوری ده چې منګه څو لسیزې دغه نظام د پاره قرباني ورکړي ده په دې خاوره به اسلامي نظام د اسمنګه مجبوری ده د نړیوالو مجبوری دا ده چې په دنیا کې دغه سوچه اسلامي هیواد نشته دا سوچه اسلامي نظام نشته دا ورته ناشنا ښکاري خپل ځان د پاره خطر بولي کمنګه د نړیوالو تشویش ختمو نړیوالو تشویش راکمو د دې پونتون په توسط باندې موږ د خدمت هم کولی شو چې موږ د دنیا د پونتونونو د استادانو سره کینو قناعت ورکړو او به خپل نظامونو ته قناعت ورکړو که زموږ د غزوانان دې خبرې ته فکرمن شي چې دغه خاوره دا وطن په موږ حق لري دا ولس په موږ حق لري موږ به کوشش کوو چې دغه ملک آباد شي دغه احتیاجي حالت نه وځي د دنیا د هیوادونو سره همزمان مزل وکړي شو سما په فکر باندې دغه ځوانان د افغانستان نه ډیر دي په دغه ځوانانو باندې الله تعالی دا وطن آباد خو احساس او درک دا مهم دی چې موږ تاسو د دې خبرې احساس وکړو چې موږ د علم او د تحصیل په ډګر کې په کوم ځای کې پراته یو کله کله کې خوازي او چا خپل ځان ته اسې زړه خي شهره موږ ډېر غټ خلک یو حقیقت دا دی چې د تعلیم او په تحصیل ډګر کې د جنگونو په وجه باندې موږ شاته پاتې دا کمه و پوره کوو دا په همت سره او په احساس سره پوره کیږي دا زموږ د پاره ډیره مهمه ده موږ د دنیا سره کمزل کو دغه پونتونی خزریه ده نن دنیا د یو کلی حیثیت لري په کلی کې ژوند په کلی کې مطمئن پاتې کېدل په کلی کې د نور سره سیالي کول دا یو ضرورت دی او دا داسې ضرورت دی چې د دې نه هیڅوک نشي مستثنا کېدی موږ د دنیا په کلی کې ژوند کو خدا سه حالت کې ژوند کو چې جنگونو زپلیو کمزوري محتاج پر میدان کې دې خبرې ته باید خپل فکر مون شو چې محتاج یو کمزوري یو اوس په دغه کمزورتیا او احتیاج ختمو او هغه به دغه تحصیل د ډګر په توسط باندې ختمو او د دې نړیوال پونتون نمګه په دې کې ښه استفاده دا کولی شو دلته چې کومه برنامه دی ولن تاسو د هغه لپاره تشریف راوړې دا انتهایی زیات مهم دي قطر کې د خلیجات سره زموږ مجلسو ماته ما دا پونتون ډېر په شاو چول کې ما ډېر دغه کړی خبره ما ورته تاسو صرف د سیمې په سوچ جوړ کړو ما ته نړۍ په فکر جوړ کړی تا ورته نړیوال رنگ نه ور کړی ما ورته نړیوال رنگ ور کړی تا چې کومه برنامه په کې شروع کړی وي هغه د ملک د آبادی د پر اساسي شی نه ما ته پوښتنه وکړه ما په کې طب زراعت انجینری د درې وړ برنامه نیولې دا هغه شی دی چې زما ملک آبادی تا چې په کې څه شروع کړی هغه سره زما ملک نه آباد کړ
اوس ته سوچ وکړه چې اساسي خدمت تا کړو که ما وکړو طب زراعت انجینری منګه د هیوادونو نه امید کو چې راوړاندې چې په دې برخه کې موږ له لاس راکړو چې زمونږ طب قوي شي د خلکو د احتیاج خلاصي نن زیات هیوادوال زما واست غونډي هیوادونو ته روان دي که زما واست انجینری قوي شي ملک آبادی کې چاته نه محتاج کی که زما واست زراعت قوي شي افغانستان دومره دشتې لري او دومره سہولتونه لري چې د اوکرين نه زیات حاصل بس ما واست د افغانستان خو چې زما واست زراعت مضبوط شي ایران که په خپل ولاړ دي زراعت مضبوط دي زراعت هغه مهمه پایه ده د افغانستان لپاره چې موږ ټول عمر د احتیاج وباسي موږ به دنیا ته ان شاء الله صادره دا ورکو زموږ دشتې زموږ سرزمین دا د اوکرين نه خدي او دشتې ډېری دي خو چې زما استاد زراعتي میدان مضبوط شي بیا به دنیا ته هم د ما صادره ورکو دا هغه درې قوي برنامې دي چې زما واست ملک خود کفا ګرځي ملک آبادی د دنیا سره همسیال رواني په دې درې برنامو کې تاسو نهایي زیات کوشش وکړئ خپل شوق پکې شامل کړئ او دا ټینګ عزم او اراده وکړئ چې په دغه برنامو سره به موږ ان شاء الله د ملک آباد او حقیقت ته د په دې سره ملک آبادی کی او د عمل په احتیاج نه وباسو زما واست کده غدري برنامه کامیاب شي او خود کفا شي په دې کې موږ د دنیا د تجربو نه استفاده وکړو بیا چاته محتاج کیږو نو پاره کې الحمدلله موږ خو مواد لرو په بهر کې ډېر داسې دوستان لرو چې د دې پونتون د مشرانو له خوانه ور سره رابطه وشي وختنه ونه وشي په دې میدان کې موږ له خلک لاس راکړو یو ډېر وادي کړی دي په غزمک په وخت کې ډېر وادي شوی چې موږ ترکیه ته لاړو ته د زراعت میدان مولید د انجنیری میدان مولید د طب میدان مولید پای کې موږ سره ترکان وزخت ډېر وادي وکړي دا ټول استادان د خلاص تاسو په خدمت کې دي خو د دې ټول لپاره شرط تاسو همت دي کومه د دنیا توجه راګرځو دنیا ته قناعت ورکو چې ما کې استعداد شته زه د تاسو سره مزل کولې شم تاسو سره چې کوم کمال اغاز حاصلول شم بیا دنیا لاس راکړي کله دې میدان استادان قوي وي د دې میدان محصلین قوي وي چې په خپل استعداد سره په خپل پوهه سره موږ دنیا ته قناعت ورکړو موږ سره په نورو میدانونو کې د خلکو اختلاف وي په سیاسي ډګر کې به اختلاف وي په مذهبي ډګر کې به اختلاف وي لیکن د طب زراعت انجینری په دې میدانونو کې موږ سره د هیڅ اختلاف نشته دا زموږ د استعداد سره واسطه ساتي چې موږ څومره قوي شخصیتونه چې خلکو ته قناعت ورکړو استادانو ته قناعت ورکړو چې دلته راشي موږ سره خپل تجربه شریک کړو موږ قناعت ورکړو زموږ استادانو غواړي زموږ ځوانان بهر ته لاړ شي همدغه یو نړیوال افغان اسلامي پونتون د افغانستان د ټولو پونتونونو لپاره یو دروازه خلاصول شي د دنیا په مارکیټ کې د دنیا د مارکیټ نه د افغانستان پونتونونو لپاره جلب خیر کولی شي د افغانستان د پونتونونو ضرورت د دنیا سره شریکول شي د دې پونتونونو د استادانو مشکلات د دنیا سره شریکول شي کله دې پونتون ځوانان همت وکړه موږ د دنیا سره یو نوې مثبت مزل لا شروع کولی شو او دغه تحصیلي مزل د دنیا سره دا به د نورو مشکلاتو پر راکمولو کې د موږ سره ډیر کومک وکړي کله دغه پونتون د لارې موږ د دنیا د پونتونونو استادانو سره کینو د خپل فکر سره شریک کړو دا چې دلته په اسلام کې څومره فائدې دي ول څومره خوشاله دي دغه اسلام د دنیا لپاره مصیبت نه دی موږ د دنیا پونتونونو استادانو ته قناعت ورکړو خپل نظامونو ته قناعت دا ورکول شي په مذهبي ډګر کې موږ مشکلات راکمول شو په سیاسي ډګر کې موږ مشکلات راکمول شو دا ټول خبرې د دې سره واسطه ساتي چې موږ او تاسو احساس ته مسؤلیت وکړو خپل کار ته متوجه شو ځوانان همت وکړه استادان همت وکړه د دې پونتون
مشران همت وکړه چې څنګه د ځوانانو ته ښه سهولتونه برابر کړه، د ځوانانو مستوا څنګه راپورته کړه، ځوانان څنګه داسې جوګه کړه چې سبا د بهر نه استادان راشي هغوی دا نتیجه واخلي چې دا ډېر رسېدلي خلک تکړه خلک دوی کولی شي چې د دنیا تجربې واخلي استفاده ونه وکړي. دا به زموږ او ستاسو دپاره مهم وي. انتهایي زیات خوشحاله شو چې په دغه برنامو کې موږ ګډون لرو. دغه برنامې به انشاءالله شروع کیږي او دا برنامې به د مظلوم ولس دپاره د ځورېدلي ولس دپاره د ډېر سعادت او د خوشحالۍ ذریعه دا وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.